د ژوند داسې اړخ نشته دی چې هغه په پښتو ټپه کې نه وي بیان شوي. پښتو ټپه اگر چې د صنف لحاظ سره د دوه مصرو جوړښت دی، خو د معنو ډېر ګهرایي او ډېر لوی سمندر پکې پروت وي. لکه یوه ټپه ده چې په د لاسو دې خاورې واوړه، لاسونه راکه سمندر مې ډوبوینه. د پښتو په دې ټپه کې د ژوند د بېوسۍ ډېر ښه تصویر پیش شوی دی چې خدای دې د ښې ورځې خاوند که. خدای دې د ښې ورځې خاوند که چې د شلېدلې لوپټې نه خلاصه شمه. او په دې ټپه کې د ژوند هغه تصویر پیش شوی دی چې ډېر زیات حساس او ډېر زیات نازک دی. هغه دا چې مینې دې دومره پامتدار کړم، په میږي خپه نه ږدم چې یار بې پاتې شي نه. او تاسو دې ټپې باندې هم لږ غور وکړئ. په دې ټپه کې د ښځې او د خاوند د رشتې د برابرۍ په سطح باندې دا خبره شوې ده چې په ما دې زر شیندلي نه دي، په ما دې زر شیندلي نه دي چې د لاټین په رڼا غواړي دیدنونه.